ثم بیا تذکروا تاسو یاد کئ نعمت ربکم نعمت درف تاسو اذا هر کلا استویتم چې تاسو برابر شي سم کی نه علیه باغی باندې وتقولوا او بیا تاسو وایي سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين دا رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا وا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله په خپل اسب باندې یا په سورلۍ باندې بکیناستو نو هغه دعا کې بدغه تلاوت به هم نو بیا تاسو وایي سبحان الذي پاک د الله تعالی الذي غزاد ته داغه سخره چې تابع کړی دي لنا موږ د پاره هاذا چې دادي ان هرغه شی چې ته په سوارلی کوي هغه وما كنا او نو موږ له د پاره مقرنین قابو کې را وستون کې موږ د دې قابو نشو حاصلولې دا الله موږ ته قابو کې را کړی دي وإنا او بشک موږ الى ربنا خپل رب طرف ته لمنقلبون واپس کیدون کیو وجعلوا او دوی جوړ کړل له د الله د پاره من عباده دغه د بندگانو نه جزءا حصہ ټوکړي یعنی لونه د فرشتو ته به ویل چې لونه دي او داغه ته به ویل چې دا عیسی علی السلام ته بل څه وغیرہ وغیرہ ان الانسان بشک انسان لکفور ناشکر ده مبین خرا ام اتخذ آیات نیولی دی الله تعالی مما دهغنا یخلقو چاغه پیدا کوي بنات لوډا ان دا الله تعالی دا چې پیدا کوي دا لونه نیولی دي واصفاکم او تاسو ورکړی تاسو ته خوخړی دي بالبنین زمن تاسو ته زمن خوخړی دي او ځان په لونه خوخړی دي څنګه فیصله کوي تاسو واذا اور کلا بشرا جزيره ور کولې شي احدهم یو کستا د دوینا بما دهغه ان د جنې د ماشوما چې کني بچي پیدا شو ضربا کما چې د جوړ کړه للرحمن رحمان بادشاہ د پاره کله چې د پاره د سیره ور کی ان چې الله ته خوخی الله ته وای چې فرشتي د غلونه دي او د هغه مقابله کې چې کله عمدغه شیطان ته سیره وشي چې کني لور دي پیدا شولا مثلا د هم جنسا اند اغه ان کم چې ته مثال بیانای الله ته دلونا او مغرنګی تا ته زیر اوشي زل نشیبیا وجهه مخد اغه مسودن تور وهو او اغه کظیم دکی د غسینا د خفغان نو خپل خپل خپکیږي او الله تعالی ته وای دلونا دي او من آیا هغه څوک ينشو چې هغه فللیکيږي رالو ولیکيږي فی الحلیتی پکالو کی زینت کی وهو هغه یعنی هغه فی الخصام په جګړه کی په بیس مباحثه کی غیر مبین چې نوی واضحه یعنی د جنې ته اشاره ده کنه زنانه ته اشاره ده چې هغه داسې وی چې هغه لویکیږي هم پکالو کی کالی دی هغه د خیس ته ده څنګه چې الله تعالی د نر لپاره هغه زینت ذریعہ جوړ کړی ده او هغه بیس مباحثه کی هم د نر په مقابله کې کمزوري ده خپل خبره هم نشي کولای خپل خبره هم خطر کې سره نشي رسولای او دی هغه د پاره کیدا وجعلوا او مقرر کړی دي دوی الملائکه فرشتي الذين هغا هم چې هغه عباد الرحمن بندگان دي د رحمان بادشاہ اناثا لونا خیر خدای اناثا لونا هغه مقرر کړی دي فرشتي هغه چې هغه د رحمان بادشاہ بندگان دي یعنی هغه عبادت کوي د رحمان بادشاہ جوړ کړی دي دوی د هغه نه لونی اشهدو آیا دوی وو هغه وخت کې حاضر و دوی خلقهم په وخت د پیدایش دا غوي کې چې دی لیدلی وی چې کړي دا لونه دي ستكتبو زرد چې او بلی کلی شي شهادتهم گواهی د دوی ويسالون او دوی نه به تاسو کولای شي وقالو او دوی وای لو شاء کچیر غختله الرحمن الرحمن بادشاہ ما عبدناهم ندیب عبادت نه کړي د دې بوتانو دوی وای چې الله خو خوي نو دوی به دا خود الله په خو موږ د دې بوتانو عبادت کوو او کله الله خو خنوي نو موږ د بوتانو عبادت نه کولای مالهم نشته دوی د پاره بذالک بدی باندې من علم سپوها انهم ندی دوی الا مگر دی یخرسون اٹکلیان ځان جوړون کی خبره اسیو اندازه ځان را جوړ کی او هغه خبره بیا په خلی باندې کوي ام اتیناهم آیا مونږ ورکړی دی دوی ته کتاب یو کتاب من قبله د نوړاندې فهم چې دوی به باغې کې مستمسکون نیون کی وی داغه چاغه دوی نیولې وی مضبوطی سره بل کې اندا سندا
قالوا وایدوی ان بشکمغا وجدنا مندلی دی آباءنا اخبل پلران علی امه بیودین باندې په یو طریقې باندې و ان او بشکمغا علی آثارهم داغي په نقش قدم باندې مهتدون لاري مندن کیو تلن کیو باغ باندې مونږه باغ مزل کوو د پلار نیکه طریقه نه پریدو او کته هغه مقابله کې هر څومره ټیک خبره کوي یا صحیح کوي ناغه منن کې نه یو هغه منلو ته تیار نه یو وکذالک اومده غرنګي ما ارسلنا ندلګل مونږه من قبلک مخکدستانا فی قريه په هیڅ کلی کې من نذیر سوګرا ور کون کې الا مگر قال اولی مترفوها مترف معنا بار بار تاسو دغه د هغه کسته ویل کیږي چې هغه د مال او د دولت په بنیاد باندې سرکشه شوی وي دولت هغه په سرکشي باندې مجبوره کړی وي خوشاله خلق یا خوشبا خلق چې الله رزق ورکړي وي ته فراخه او باغی باندې هغه نغیدون کوي نافرمانی کوون کوي هغه عموما نافرمانی هغه خلقو کړی بیا ان بشکمغا وجدنا مندلی دی آبا انا پلاران خپل علی امه بیودین باندې و ان علی آثارهم مقتدون اومغا د هغه بنقش قدم باندې تلون کیو روان یو اقتدا کون کیو قال اولید اولو او اگر کا جئتکم مر وړي وی تاسو ته دا پیغمبر ورته ویلي ټیک تا تو خد پلان نه خبره مانی دا خو صحیح ده خو کما چې کما خبره س کومه دا ما کړی وی ما وړي وی دا خبره به احدا ډیر زیاته درسته نو مما دا خبره نه وجدتم چې مندلی دي تاسو علیه باغبانی اباءکم پلاران کدا غنه ډیر زیاته درسته او ټیک خبره وی نو بیا هم تاسو هغه مانی قالوا ندی اولی ان بشکمغا بما په خبره ارسلتم چرال گلیشوی تاسو به پاغه پوری کافرون انکار کوونکیو فانتقمنا بس مونږه بدل واغستو منهم داغینا فانظر بس وګرا کیف چې څنګه کا نشو عاقبت المکذبین اخر انجام دو دروغ غنونکو د دروغ نسبت کوونکو و اذ ورکل قال چې ویلی ابراهیم علیہ السلام لابيه اقبل پلات و قومه اقبل قوم تا انني بشکز براء ز بیزار یما مما ده غنا تعبدون چې تاسو عبادت کوي الا سوا ده غنا الذي غزاد فطرني چې پیدا کړی مزه فانه بس بشک غزاد به سيهدين زرد چې ما تعالی او خای وجعلها او جوړ کړه هغه کلمتن یو خبره باقیتن چې باقی فی عاقبه باغی ورستو د په اولاد کې لعلهم د پاره چې دوی يرجعون راو ګرځيږي د شرکنا واستانه شي د شرکنا بل کی متعتو ما فائدہ واغستا ها اولائی یعنی ما اورس ولا فائدہ دوی تا چې دادی و آباهم او ددی و آباهم او ددی پلارانو حتی تر هغه وخت پورې جاءهم چراغ دوی تا الحق هغه دین حق ان قران ته اشاره ده امر پوری دی تما اورسو هغه خبره فائدہ غستله دوی د اغینا تر هغه وخت پوری چراغ دوی ته د قران ورسول او یو پیغمبر مبین خارا ولما هرکلا جاءهم چراغ دوی ته الحق د حق قالوا دی اولی هاذا چدا سحر جادو دے و ان امغا به د دینا کافرون انکار کون کیو وقالوا او دی وای لولا نزل ولنازل نقل شو هذا القرآن دا قرآن على رجل پیو سړی باندې قريتين زمونږ د هغه دو کلونه مراد طائف او مکه وا او په دې کې مشهور سردارانو د مکه سردار په هغه وخت کې ولید بن مغیره او د طائف سردار عروه بن سعود او دا ډېر مشهور او ډېر خوخيار ګڼل کېدل او ډېر پوي ګڼل کېدل مالداري هم طاقتور هم قبيله مضبوطي وي نو دی وای زمونږ په دې دوه کلو کې د طائف او ودی لکه څنګه چې دوه علاقې یو ځای کې مشهوري شي نو په دې کې نور خوخياران خلق لګو مشهور خلق لګو لکه څنګه چې موږ عموما خپل کلو کې فیصله اختیار ملکان او خانان او چودریان ته حاصل وي او چې کله د خیر خبره یا څه د خیر څه زیر راځي نو عموما په دې خانان او ملکانو کې راشي مشرانو کې او بیا موږ وایو چې دغه د اختیار حاصل دی او بس کچرته د ترقیاتی فندونه وی آمدنی هم نه مغی ته وی کچرته سرکاري خلک راځي نو مغی ته راځي کچرته ملمانه راځي نو مغی ته راځي نو موږ عام خلکو ذهن کې دا خبره جوړه شي چې بس عمدک چې کم دی عمدغه موږ د پاره د هدایت ذریعہ ده او دې چې کوم خبره کې بس هغه بسوي نو دی ویلي چې دا دنیوي سردارانو ته د قران کریم نسبت او مغی ته او مغرانګي وکړو
چې دا په دې ته ولې نه راغله چې د سړي باندې راغی دا من القريتين د دې دوه کلونه عظیم چې لوی وي اهم يقسمون آیدوی تقسیم کوي رحمت ربک رحمت رب دستا